الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. په مخکې رکوع کې د دوی خیانت بیان شو چې دوی به په خپل کتاب کې غلطۍ کولې او دوی نهایت بخیلان خلکو او دوی نهایت د رسول الله سره سخت دشمنی لرونکي خلکو. الله به دا خلک په جهنم کې وسوځي. په دې رکوع کې هم د دوی قباحت بیانېږي. هغه دا ته نه ګوري دوی ته دوی دا دعوه لري چې کوم شی ته نازل شوی ده او په دې وایي مونږ ایمان لرو. دا خبره ظاهرا ده کوي خو په حقیقت کې دوی ایمان نه لري. ته وګوره که دوی ایمان لرلی د خپله فیصله به رسول الله ته پیش کړی وي. یو سړی یهودی و یو منافق و. د دغه دواړو منځ کې دعوه وه. حق د یهودي و هغه په حق و. دا یهودی او منافق سره جنجال شو. منافق ورته وایي راځه چې کعب بن اشرف ته ورشو. د یهودی ورته وایي چې کعب بن اشرف خو زمون کلیوالم ده زمون مذهب والا هم د خو ډېر بد سړی ده. راځئ چې حضرت محمد رسول الله ته ورشو چې تاسو پیغمبر ده تاسو ایمان پې لرئ. منافقانو خو کلمې ویلې مجبور شول. دا فیصله یې راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله چې مسأله وکتله د دوی نه واورېده. حق د یهودي و. اسلام به د چا بزرګۍ ته نه ګوري چې د هر چا حق وي هغه چاته ورکوي. که د یهودي ته فیصله ورکړه چې حق د تا ده او منافق لاړ شه بیا دعوې ونه کړي چې بهر راووتل. منافق ورته وایي چېرې کاش که عمر ته هم ورغلی وی. یهودی دومره ورته پوهېږي ورته وایي چې نو عمر لوی سړی ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه خو خیر هسې چې ګوره فس د حکم د رسول الله نه یو تابع یو بنده یو غلام هغه حکم بدلوی نشي. مرزه وای نه تر راځه ګوندې حکم بدل شي چې خاص شي ورځي او مېزه ګوندې حکم بدل شي. دواړه راغلل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته کېناستل. دا یو کس ورته وایي یهودی چې زما د دعوه وه بیا لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه فیصله راکړله خو دغه مسلمان چې دا منافق ښیي دا مسلمان وایي چې نه نه راځه عمر فاروق ته ورځو هغه به ښه فیصله وکړي. عمر فاروق ورته مخ واړولو اکذالک همداسې خبره ده و صاحب خو ته خو داسې ښه سړی یې که نه راباندې ګران وي نو راځه خو عمر فاروق ته به ورسو یوه فیصله به راته وکړي. ښه سړی یم چې وایي دلته کښېنئ کوټې ته ننوته اوس کتاب راوباس د فیصلې والا چې کتاب راووتل او داسې څادر اغوستی لاندې توره نیولې ده. دا سړي ته وایي هلته ودرېږه چې څه رقم درېږې ته وایي دا رقم درېږم. چې توره راویسته که نه نو دا سرې د هغې کمرې سره 10 متره یې خواته وغورځوله. هغه تکړه خلک و سمې تورې وې کړچ به یې څه خلاص هلته به وغورځوله. وی فرمایل دا زما فیصله ده د هغې چا لپاره چې د رسول الله فیصلې باندې راضي نه وي. قوم راغی رسول الله ته یا رسول الله زمونږ دا سړی خو ګرام نه و صاحبه دا خاص هغه ته عمر فاروق ته ورغلی اصلاح دپاره ورغلی و دغه مو سړی مړ کړ. الله پاک دا آیتونه راولېږل چې دا هماغه خلک دي چې دوی خیانت کوي باوجود د قرآن نه بله فیصله غواړي باوجود د پیغمبر نه بله فیصله دوی غواړي. الله فرمایي دوی ته حکم شوی ده چې په طاغوت شیطان باندې کافران شي دوی په هغې باندې ایمان راوړي. که دوی ته وویل شي چې راځئ د الله حکم ته او د رسول حکم ته
منافقان بلتان اعراض کوي صحال به دوی په هغه ورځ ورته مصیبت ورسیږي بیا راځي تا ته قسمونه کوي چې ان اردنا الا احسانا وتوفیقا. الله فرمایي ته دوی په زړه کې کوم نفاق د پیغمبر باندې پويګم د پیغمبر دوی نه مخ واړه دوی ته وعظ وکا او دوی ته داسې خبره وکړه چې مؤثر په زړه کې اثر پیدا کړي. لته نمخ کې مونږ پیغمبران لګري دي د دې لپاره چې د هغه اطاعت وشي دغه اطاعت او خبره خلق ومني. کچېره دا خلق هم راغلي وای چې ګناه ته نشي و دا الله نه بخنه وخته وای او پر رسول الله دوی لپاره بخنه وخته وای الله تعالی تواب الرحیم ذات الله به توبه قبول و. په ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې همداسې او څوک بزیات ګناګار شو یا رسول الله تا تراغله خیر ده تل الله تعالی نه ما دې لپاره بخنه وغواړه بخنه به وغوښتل شو الله به معاف. پس د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې صحابه کرام را واپس شول نیو عربي راغی چې پتا سو کې رسول الله څوک ده زه ګناګار راغلم چې دای ماته سفارش وکوي. صحابه کرام ورته فرمایي زمنګ په زخمي زړه باندې مالګه مدوړاوه هغه وفات شو وای ماته دلونی علی قبره ماته قبر راوخی قبر ته ورغه په قبر باندې سم لاست دا آیت تلاوت کی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم یا رسول الله زتا تراغلم ما دی پاره د الله نه بخنه وغواړه دا چیرې کوله حتی هاتفی आवाज راغی ما تا ته دعا وغوښتله الله دې تا ګناهونه معاف کړي. دا هغه نه بعد عربي اوویل یا الله کریختیا هم زما ګناه معاف شوی وی کنه زما ګناه معاف وی نور ژوند نه غواړم دروامه خلا درې چغته نه اوتله او په همدغه ځای کې وفات شو. عاشق د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی وجنه فرمایي چې هیڅ کله به ترڅو سړی پورا مسلمان نشي چې ترڅو د رسول الله په فیصله باندې د قران فیصله باندې خوشحال نه وي. یو انصاریو کې دې شي منافق وي خو انصاری زکه ورته وایي چې د مدینه اوسیدونکو دا وی په جوار کې پروت. بل خو حضرت زبیر ابن عوام د زبیر ابن عوام پټای الختی سره نږدې وو د دې بل سړي پټای لاندې وو. اصول دادی چې د چا پټای او بوته نږدې وي سرور خېوي حق اول دیږي وي. دغه ډول جنجال شو راغله رسول الله ورته فرمایله چې زبیره اول د باغ وبکا خو چې محض نامي واخیستلو نور ارسل الماء الى جوارك د خپل گاونډي ته وبولېګا داس یو خپل پر حق ته نوانه خستو الهي چې حالي باغ لګو بکنو دت پرېدا دورته ویل خا دغه ترور زیدا زکه پیسې لا داسې وکړه فتلون وجه رسول الله دا الله د پیغمبر مخ تکسر شو. وی فرمایل چې اوس زبیره باغ دی وبکا حتی چې پلو باندې وبو واوړي ژیته ورسیږي هغه نه بعد خاصه اوله فیصله استحسانی و چې خیر گزاراو که چې مازه دغه ونی لګی لندې شي بستا دوی مار فیصله استحقاقی و چې ستا به حق نه دومره د په اوبو کې چې حتی د دیوالو به خو ته باید اوبو ورسیږي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر چې دیوالو ته ورسیدل. دا سړی په دې فیصله باندې خپا شو. الله فرمایي چې ترڅو به مسلمان جوړ نشي چې ترڅو د پیغمبر فیصله باندې وسړی خوښ نه وي. نن وګورئ د مسلمانانو ایمان الله دې مونږ باندې ورحمېږي. تاسو یقین په الله او کې چې دا آیت کله وګورم نن مونږ کله نرخونه کوو کله دا مشران را جمع کو قران انداسه پاتې ده دا الله فیصله مخکې نه ګورو کوم دي پارا غټوا نبی ناری چې الله مسلمان یم پلار یم مسلمانو نیک مسلمان دا موږ د علماو تابعداران موږ بل خبر نه اورو بس قران ته برابر
او کچېره ورته په قران کې نقصان او تاوان به بیا سوچولا مولایان مثلا نخراسي وګدوي ندی په خاطر باندې مولایان ته نور زوخه ده نرخیان برا وګړو فیصله وکي خو نرخیان به داسې او داس ماتي کنه چې بیا پټک کې ما او داس نه کی هغه ته مولایانو خبرې نه دي کنه مولا تراشه کینی 2 ساعت ورته وغږی بس خیره سه جزاکم الله لش یو سړی سپینګری صفات شو خپل قصره تا کوله یو مرکه والا کاسته ورغله مشرام وفات شوی د فضل د خدای وای ورغه مسرکین استم یو په لچای می چې خلای پښتنه مې وکړه چې کدا مسأله د څه چا سره مسله لرم دا وسنګ شي هغه راته دا خدا سکیږي خو ټول 15 دقیقې خبرې به کړي سجګدم چې صاحب لاس راکا چې شي لاس درکم 3000 روپۍ راکا چې لاس درکم ما خبرې خو سوي تا ته ما نرخ ویلې ناغه چې ترڅو پورې تا پیسې ختمې نه وي د نرخیانو قصې ختمېږي نه لیکن موږ مسلمانان داسیو کې چیرته مو ګټه په نرخ کې وا بیا نرخ ته منډي وي کومه ګټه په قران کې وا بیا قران ته منډي وي الله فرمایي چې دا سړی مسلمان کامل جوړې دی نشي چې ترڅو یوازې د الله فیصله باندې راضي نه وي پزړه کې ګنده پاتې نشي کومه په دې خلکو باندې دا لازمه کړي وای لکه مخکې خلکو باندې چې خپل ځانونه مړه کوي پتاو به کې یا د خپل کورونه اوځي دې به دا کار نه وای کړي او کوم دوی ته ویلې وي او دوی دا کار منلې وي دوی لپاره به ډیر غوړه او بهتر وي مونږ به دوی ته لوی عظیم اجر ورکړي وي مونږ به دوی ته صراط مستقیم خودلې وي هر چا چې د الله او د رسول خبره اومنله دا به ورځ د قیامت کې د هغه چا سره سي بچا الله انعام کړي چې هغه انبیا دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي دا تفسیر د هغه ټکی د چې انعمت علیهم سر کې بیان شوی وو الله فرمای الم ترى تنغوري الى الذين یو کسانو ته یزعمون چې دی دعوا کوي انهم امنو چې دی ایمان راوړی بما پاس باندې انزل الیکا چې تا ته نازل شوی و ما پاس باندې انزل من قبلک چې نازل شوی دا مخکې لتانا یریدون دی اراده لري ایتحاکمو چې دی فیصله ویسي الی الطاغوت شیطان تا یعنی کعب بن اشرف تا وقد امروا او دوی ته امر شوی وو ان پدې خبره باندې یکفرو به دې کافران سی په هغه باندې ويريد الشیطان اراده لري شیطان د دې خبره ايضلهم چې گمراه کی دوی لره د حقنا ضلالا بعيدا او گمراهی لري لحقنا مستمرا الى الموت واذا قيل لهم کله دوی ته ویلی شي تعالوا رازه الى ما فیصلتا انزل الله تعالی نازل کړي و الى الرسول او رازه سنت طریقې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رأیت المنافقین تبوین منافقان لرا یصدون عنک دی به اعراض کایلتا نصدودا په اعراض کولو سره مخ اړوي فکیف سحال بوي اذا اصابتهم مصیبه چې ورسیږي دوی ته مصیبت بما په هغه سبب باندې قدمت ایدیکم هدیهم چې تیر کړي مخکې لا سنت دوی له کفرنا ثم جاءوکا براشی تاتا یحلفون بالله قسم کوي په الله تعالی باندې ان اردنا من اراده نوا بتحاکمنا الى غیرک الا مغرم احسان و توفیقا نیکی مغرض و توفیقا او جوړول ممرض او غرض ما بین فریقینو کې اولئک الذین دا خلق دی یعلم الله تعالی پاک پوهیږي ما په هغه نفاق باندې فی قلوبهم چې د دې پزړو کې دا نه پیغمبر فاعرض عنهم دین مخواړه وعظهم دې ته نصیحت وکوا وقل لهم وادیتا فی احق انفسهم فحق د خپل ځانو کې قولا بلیغا یو خبره مؤثره چې زړه باندې ورسیږي په زړه کې اثر وکوي وما ارسلنا
مونږ نه دی لېږلي من رسول د یو پیغمبرنا الا مگرم لیطاع چې ومنلی شي باذن الله د الله تعالی په امر باندې. ولو انهم کدوی اذ ظلموا انفسهم چې دوی ظلم کولو د خپل ځانو سره جاءوکا راغلی وای تا ته فاستغفر الله دی بخنه غوښتي وای دی الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښتي وای د دوی لپاره پیغمبر لوجد الله دی بخامخا پیدا کړی وای الله تعالی لرا تواب الرحیم توبه قبلون کې رحیمه مهربانه. فلا حاجت الى القسم ظاهرا دا چې د الله زائده ده یعنی فوربک زما د دستا پر رب باندې قسم وی وخاتو جیدا دا چې لا زائده نشي. ولی قرآن کریم عبارت کو عرف الناس باندې بنا ده. مونږ تاسو په عادت کې کله کله دا سی وایو چې قسم حق نه را باندې لري خو بیا قسم درته کوم چې دا سی خبره ده دلته هم داسې ده. فلا حاجت الى القسم ومع ذلك اقسم بربك سراد دین قسم کوم دستا پر رب باندې لا یؤمنون دی بکامل مؤمنان جوړ نشي حتی ترهغه پوره یحکموکا تو دی فیصله وګرځي یحکموکا دی نسبت د حکم کی تعالی را حکم وګرځي تعالی را فیصله کون کی وګرځي تعالی را فيما فها مساله کې شجرا بینهم تو دی من کې اختلاف واقع شوه ثم لا یجدو دی پیدا نکی فی حقیان پسهم بحق د خپل ځانو کې حرجن تکلیفو مما دهغه قضیت چتا حکم کړي ويسلمو او دوی روح پاتشي تسلیما یعنی دوی داسې کامله طریقې سره چې بزرګ کې غوټه پیدا نشي ويسلمو ځانونه تسلیم کې د رسول الله فیصله تا تسلیما په تسلیمولو کامل خالی د ضرر نه. ولو انک مونږه كتبنا علیهم مونږ لازم کړی وای په دوی باندې دا خبره ان یقتلوا انفسکم چې مړه کوي خپل ځانونه او یخرجوا من دیارکم یا اوزید من کورونا ما فعلوه دا کار به نه وای کړي الا قلیل منهم مگرم کم کسانو د دوینا. ولو انهم کدی فعلوا کړي وای ما هغه سو یعدون به دوی د پدې نصيحت ورکول کېدلو لکان خیر لهم وای بدر غره دوی لپاره واشد تثبیتا او ډیر سخت بوي تثبیتا مضبوطواله د دې په نسبت هم د دین دی لپاره هم د دنیا دی لپاره. و اذن پدې وخت کې کدی د الله حکم منلې وای لاتیناهم من بور کړي وای دوی ته ملذنا د خپل طرفنا اجرا عظیما اجر لوی په دنیا او آخرت کې ولهدیناهم من بدوی ته هدایت کړي وای خودنه به مو کړي وای صراطا مستقیما غلارا برابرت. ومن یطع الله سوچ اطاعت کی د الله تعالی والرسول د پیغمبر فاولئک دا کسان مع الذین دا بدهونه کانو سروی انعم الله علیهم چې الله په دې خلکو باندې انعام کړی دا من النبیین لجملې د پیغمبرانو نه چې اوچت خلق دي وصدیقین رښتونی خلق په خپل ایمانونو کې دي رښتونی محبین د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي والشهدا او د شهدا او سره چې خپل ځانونه د الله د رضا لپاره قربان کړي وي والصالحین او نیکان خلق سره بوي وحسن اولئک او خددا رفیقا لروی د ملګرتیانا تر ټولو نه خملګری د عملګری دي. ذالک الفضل دغه مهربانی من الله لطرف د الله تعالی نه ده وکفا کافی د بازا ایددا وکفا الله کافی د الله تعالی علیما خبردار د تاسو په حالاتو باندې. الله خبردار ده چې تاسو حالاتو او تاسو قبل اول د الله په نسبت پاک جل جلاله دهو خلقو تایید بیان کو چې څوک د الله حکم منی او دهو وعید بیان کو چې څوک د الله حکم نه منی. په دې کې هم د الله پاک له خوانه یو حکم راځي
چې پدې کې هم د مسلمان او د منافق بیلتون راځي. لکه مخکې رکوع کې چې مسلمان د الله حکم مني، منافق نه مني. همدارنګه الله حکم را لېږي چې او خلکو تاسو خپل اسباب د حذر د ساتلو او د جنگ د بچ کېدو اسباب ونیسئ، جهاد ته ووځئ. نو بعضې کسان بیا سستېږي، جهاد ته نه وځي. او بیا کچېرې مجاهد په دې کې شکست پیدا کړي، نو منافق وایي چې شکر ده چې زه خو تللی نه یم، زه خو کور کې ناست وم. که بیا مسلمان مجاهد ته الله فتح ورکړه، غلبه او امداد الله ورکړه، نو بیا منافق څه وایي چې هو کاشکې زه م وای څومره غټه وشوه، زړه یې وچودی. الله فرمایي د الله په لار کې هغه کسان جهاد کولی شي چې هغه سرتیري وي، خپل د دنیا ژوند د آخرت مقابله کې خرڅوي، آخرت اخلي. او چې هر څوک د الله په لار کې وجنګيږي نو دی اوځلی شي یا دی غالب شي، مونږ به دته لوی اجر ورکو. او د دوی لپاره، د تاسو لپاره ای خلکو سدي چې تاسو د الله په لار کې جنګيږئ نه، کمزوري کېږئ. حال ده د تاسو هغه واړه زنانه او ماشومان په مکه معظمه کې پاتې دي. تاسو هغه واړه ماشومان د کفار تکلیف ورکړي چې وای همیشه د پاره په مکه معظمه کې دا دعا کوي چې خدای موږ د دې کلی نه وباسه، الظالم اهلها، اهل دې کلی ډیر ظالم ده، خدای موږ ته نصرت راکړه، زموږ د وتو لار برابر کړه. یعنی تاسو په خپل زنانه او په د ماشومان هم غیرت نه درځي. هغه کسان چې ایمان راوړي، هغه د الله په لار کې jihad کوي. کوم کسان چې جنگي کې په لار د شیطان کې، د شیطان په لار کې دا کفار دي، د شیطان د طرفداري د پاره، دغه د حکم جاری کولو د پاره جنگيږي. نو مسلمانانو تاسو د شیطان ملګری مړ کړئ، د شیطان قید او پریب ختم کړئ. یقینا د شیطان پریب ضعیف ده، ولی خالد او وسوسه نه عبارت ده. یو صاحب فرمایي وای زه د شیطان نه ډیر نه یریږم، خو د خزو نه ډیر یریږم. وای ولی؟ وای الله فرمایي ان کیدکن عظیم، او زنانو د تاسو چل ډیر لوی ده. او الله شیطان توای ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کمزور ده. الله فرمای یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو خذوا نساء حذرکم، اسباب د ساتنه ډال او وغیرہ لباس ته جهاد د بچ کېدو، سپرو زغرا، فانفروا ثباتن، تاسو لا شي ډلې ډلې وړې وړې، او انفروا جميعا، یا ټول په یو ځای لاړ شئ. یعنی کچېرته جهاد فرض کفایو، ثبات ډلې ډلې بعضې پاتې شئ، بعضې لاړ شئ. او انفروا جميعا، ټول لاړ شئ که فرض عینو. و ان منکم بعض لتعصون لمن خامخا داسې کسان دي لا یبطئن، چې سستی کوي په جهاد کې. فإن اصابتکم مصیبتن، که ورسېدل تاسو ته مصیبت، نو قال وای قد انعم الله علی، الله په ما انعام کړی دا، اذ لم اکم معهم شهیدا، چې دوی سره حاضر نه وم. ولئن اصابکم، که ورسېږي تاسو ته فضل من الله، فضل رحمت او غنیمت لطرفه د الله تعالی نه، لیقولن خامخا بدی وای، داسې به وای. د من کې جمله معترضه ده، که لم تکم بینکم، لکه چې نوی ما بین د تاسو کې، و بینه ما بین د دې کې مودتون دوستی، څه به وای، داسې به وای یا لیتنی، کاش کې زه وای کنتو، یا لیتنی کاش کې زه کنتو معهم، وای د دوی سره، فافوز، زه به هم کامیاب شوی وای، فوزا عظیمه، په کامیابېدو ډېر لوی سره، ما به غنیمت حاصل کړی وای. فلیقاتل فی سبیل الله، و دی جنگیږي د الله تعالی په لار کې، الذین ها کسان یشرون الحیات الدنیا، چې دوی اخلی زندگی، دوی خرڅوي زندگی د دنیا، بالآخرت، په مقابل د آخرت، آخرت اخلی، دنیا ژوند خرڅوي. ومن یقاتل فی سبیل الله، څوک چې د الله په لار کې وجنګیږي، فیقتل، ووژل شي، او یغلب، یا په دښمن باندې غالب شي،
فسوف نؤتيه زاد من باور کو دویتا اجرا عظیما. وما لكم سدی تاسو لرا خلقو لا تقاتلون چې تاسو جنگي گینا فی سبیل الله د الله پاک پلار کې والمستضعفین آکسان چې ضعیف ګڼل شوی دي من الرجال د سړیونا والنساء د زنانونا والولدان د ماشومانونا الذين هغه ماشومان یقولون چې دوی وایي په دعاګانو کې ربنا ای زمونږ رب اخرجنا مونږ وباسا من هذه القريه لدغه کلینا الظالم اهلها اسکله چې ظالم دا اهل دې کلی وجعل لنا وګرځوا مونږ دې پارا من لدنک خپل طرف نه دې وليا کوم دوستو وجعل لنا مونږ ته وګرځوا من لدنک خپل طرف نه دې نصيرا مددګارو معاونو الذين کسان آمنوا چې ایمان راوړل یقاتلون دوی جنگیږي فی سبیل الله د الله پاک په لار کې والذین کسان یقاتلون فی سبیل الطاغوت دوی جنگیږي په لار د شیطان کې فقط والذین کفروا کوم کسان چې کافران دي یقاتلون دوی جنگیږي فی سبیل الطاغوت په لار د شیطان کې فقاتلوا او مسلمانانو مړکې اولیاء الشیطان دوستان د شیطان ملګری د شیطان متبعین د شیطان ان کید الشیطان یقینا غفرب د شیطان کید د شیطان کان د ضعیفا د ضعیف د په مقابل د نصرت د الله پاک جل جلاله کې ولی الله نصرت د مسلمان سره کوي چې مسلمان دا کلمه وایي چې لا اله الا الله